پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په ټولو زنانو کې حضرت عایشه مبارکه ډیره ګرانه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل په روژه کې اعتکاف کاوه. حضرت عایشه مبارکه ورته ویل چې زه اعتکاف کوم. پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې اعتکاف ضروري او واجب و. اوس د حضرت عایشه مبارکه اعتکاف کېدلی ځکه د هغې د کور دروازه په مسجد کې راخلاصه وه، د هغې د حجرې دروازه په مسجد کې راخلاصه وه. هغې د خپلې دروازې سره دننه نږدې پرده لګولی سي، په دا ځای کې اعتکاف کولی سي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عایشه مبارکې ته اجازه ورکړه چې بس صحیح دی، تم 100 کال زما سره اعتکاف وکړه په مسجد کې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شلم ماپښین دی د باندې وتلی دی، د مازدیګر لمانځه ته به راځي، د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته به په اعتکاف کې کښېني. چې کله رالی د مازدیګر لمانځه لکه ګوري په مسجد کې ډېرې خیمې پردې ولاړې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې پوښتنه وکړه دا دونه پردې څه دپاره ولاړې دي؟ ورته یې د الله رسوله تا خو حضرت عایشې ته د اعتکاف اجازه ورکړه، د حضرت عایشې 8 بنې دي، هغو چې د حضرت عایشې د واورې د ټولو دا فیصله وکړه چې موږ اعتکاف کوو، نو دا د ټولو پردې ولاړې دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بره حیران سو چې د دې نورو زنانو اعتکاف خو په مسجد کې نشي کېدی، او حضرت عایشې د حجرې دروازه په مسجد کې راخلاصه ده، د هغې دپاره خو اعتکاف کېدی سي. بره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر حیران سو، یو ساعت کې ودرېد. اوس حضرت عایشې ته نسي ویلی چې ته اعتکاف ختم کړه، ځکه د هغې زړه ماتېږي، یو غشت یې هغې ته اجازه ورکړې ده. هغه نورو زنانو ته هم نسي ویلی چې تاسو اعتکاف مه کوئ، ځکه هغې د حضرت عایشې بنې دي چې یوې بنې ته دې اجازه ورکړه، هغه بلې زړه ماتېږي که ورته وایي چې تی مه کوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لږ سوچ وروسته برای فیصله وکړه، برای ولی خلکو اعلان یې وکړ په مسجد کې د زنانو د دې خلکو په مخ کې 100 کال زه اعتکاف نه کوم. بس چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اعتکاف پرې شوی، نو زنانو بره ټولو خپلې خیمې ټولې کړلې او د ټولو اعتکافونه ختم سو. حالانکه پر پیغمبر باندې اعتکاف قضا ضروري وله. روان کال پیغمبر علیه السلام 60 ورځې مسلسل بیا اعتکاف وکړ، په دې خاطر چې 10 ورځې د دغه کال دا وکړي، 10 ورځې دغه تیر کال قضا راوړي.